دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترسی کپلی دا محبت یہ پارمان کلی ترسی پارمان کلی ترسی دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترسی کپلی دا محبت یا فأرمان کلی ترسی فأرمان کلی ترسی زلیدلی ستوری مسافر دنی مشپو دی دس پوشمی مراندی نیوانی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، د منار اسلامي رادیو درنو اوریدونکو او په ځانګړي ډول د ځلیدلي ستوري خپرونې مینوالو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا هم ستاسو درانه چوپړ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو په سیرت کې حاضر یم. درنو مینوالو، زمونږ او ستاسو د سیرت د درس دا خپرونه په هغې لړۍ کې روانه وه، کومه لړۍ چې د هغه صحابو سیرت ته ځانګړې شوې چې هغې ته بدریان ویل کېدلی شي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې فاصلې معرکې کې د بدر په دې لوی غزوې کې شریک شوي دي. په تیر درس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جلیل القدر ملګری او صحابي ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه په سیرت باندې مختصره خبره شوې وه چې د هغې خپل نوم دی خالد بن زید بن کلیب. ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه هغه شخصیت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته مهاجر شه، مخکې د دې نه چې مسجد نبوي او د امهات المؤمنین کوټنۍ جوړې کړي، دې سره به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځې او شپې تېرولې او ډېر په اخلاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی. همداراز د ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه په زندګۍ کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر یوه ناشنا نمونه او بیلګه هغه په تیر درس کې ویلې شوې وه. د ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه موقف په واقعي د افک کې کله چې منافقانو ام المؤمنین الطیبه الطاهره عائشه بنت ابي بکر الصدیق رضی الله عنها باندې تور او تهمت ولګو، د هغې په هکله باندې د بهتره او غوره وینا هغه بیانه شوې وه. همداراز د ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه وفات په هغې باندې هم تذکره شوې وه. نن به انشاء الله العزیز یو بل بدري صحابي اعلم الصحابة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضی الله عنه په سیرت باندې مختصره خبره وکړو. معاذ بن جبل رضی الله عنه اسم کنیه ابو عبد الرحمن ده. معاذ بن جبل رضی الله عنه خزرجي صحابي ده په انصارو کې، بدري ده، بدر ته حاضر شوی ده. عقبې بیعت ته د اویو کسانو سره په داسې حال کې حاضر شو چې دا په هغې وخت کې امره دوګیری نه وه راغلی، ځوان الکیو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د عقبې په بیعت کې ایمان او اسلام راوړی دی. معاذ بن جبل رضی الله عنه د نسب لړۍ په دې طریقې ده: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ ابن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن الخزرج. لمعاذ رضي الله عنه بعض فضائل. معاذ رضي الله عنه د هغه صحابو په جماعت کې راځي چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې قرآن کریم یاد کړو. لکه انس بن مالک رضی الله عنه دا خبره بیانوي: وجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الانصار. سلور صحابو ټول قرآن یاد کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې، او سلور واړه انصار صحابه دي. یو په دې کې ابي بن كعب، معاذ بن جبل، ابو زید رضی الله عنهم اجمعین.
معاذ بن جبل رضی الله عنه لرب العالمین دا شرافت ورکړو چې معاذ بن جبل رضی الله عنه د قرآن کریم قاریو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم د قراو په باره کې ډیر فضائل په خپلو مبارکو احادیثو کې بیان کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ملګرو قرآن کریم لولئ، دا قرآن کریم د قیامت ورځ باندې قاری او د حافظ لپاره سپارش کوي. سورة البقره او سورة آل عمران دا به روانې او د خپل ملګري په هکله باندې به د الله رب العالمین سره محاجه او د الله رب العالمین سره بحث کوي چې الله دې قاری زه په دنیا کې تلاوت کړی یم، یا الله رب العالمین ته دې ته بخښنه وکړه او ته د جهنم نه بچ کړه. والله دا څومره لوی کمال، څومره لوی فضیلت دی چې قرآن کریم د یو انسان لپاره د رب العالمین سره بحث کوي او د هغې سره خبرې کوي. همداراز رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هغه انسان چې هغې له رب العالمین په قرآن کې مهارت ورکړی، په اسانتیا په سهولت بغیر د کوم مشقت او تکلیف نه قرآن لولي، دا انسان به د عزتمندو ملایکو سره په جنت کې. او هغه انسان چې قرآن کریم لولي خو هغې کې ژبه بندیږي، په ژبې کې لکنت موجودي او په سختۍ باندې قرآن کریم لولي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د دې انسان لپاره 2 اجر دي. د دې وجې نه چې معاذ بن جبل رضی الله عنه له رب العالمین په قرآن کې مهارت ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته فرمایلي چې خذوا القرآن من 4. قرآن کریم د 4 انسانانو نه یاد کړئ. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، ابي بن كعب رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه، او سالم لأبو حذيفة مولى. معاذ بن جبل رضي الله عنه په باره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا توصیه کړې وه چې ای ملګرو تاسو د معاذ بن جبل رضی الله عنه نه قرآن یاد کړئ. درنو مینوالو، معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه شخص دی چې دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل محبت اعلان کړو. معاذ رضی الله عنه فرمایي وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره مخامخ شه او راته وی یا معاذ انی لاحبک فی الله. معاذ زما ستا سره د الله رب العالمین لپاره مینه ده. معاذ بن جبل رضی الله عنه وی ما ویل چې ای د الله پیغمبره او زما هم تا سره د الله رب العالمین لپاره مینه ده. نو دا څومره د کمال خبره ده چې یو انسان ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایي چې زما د تا سره مینه ده. دا انسان د الله رب العالمین محبوب دی. کوم انسان سره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه کوي دا انسان د مسلمانانو محبوب دی، دا مسلمانانو ته معزز دی، دا مسلمانانو ته ګران دی. کوم شخص سره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه کوي نو دا زمونږ او ستاسو ایمان دی چې مونږ به ان شاء الله العزیز تل لپاره او د همیش لپاره د معاذ بن جبل رضی الله عنه سره مینه کوو، ځکه دا زمونږ د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب دی. او اشاره ده دې ته که چېرته ته د یو چا سره مینه ساتې نو باید په دې کې هدف هغه الهیت وي. ستا د مینه ستا محبت دا د الله رب العالمین لپاره او دا د انسان پوره او کامل ایمان دی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ومن احب فی الله وابغض فی الله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. یو انسان چې د الله لپاره مینه د الله لپاره دی، یو انسان سره ورانه د الله لپاره ورکړه او الله لپاره یو شی نه ورکول، دا خصلتونه چې په کوم انسان کې را پیدا شي د دې انسان ایمان د الله رب العالمین په نسبت باندې کامل دی. نو معاذ بن جبل رضی الله عنهم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه درلودله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه دا د هر مسلمان وجیبه ده، دا د هر مسلمان فریضه ده. د مسلمان ایمان نه پوره کیږي
تر څو پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د هر چا نه ګران نه، د مالونو نه، د بلډینګونو نه، د بچو نه، د مور و پلار نه، د خپلو خپلوانو نه، ملګرو نه، پیسو نه، هر څه نه چې درته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګران، نو بیا مسلمان وروره د خپل ایمان غم وکړه. ستا په ایمان کې مشکل دی. او دغه انسان د کوم انسان چې د الله لپاره د چا سره مینه کوي، د الله لپاره د چا سره محبت کوي، دا انسان د ایمان په خوند باندې پوهیږي، د ایمان په لذت باندې پوهیږي، زندگی خوشحالی، نیکو اعمالو کې خوند دی، په عباداتو کې خوند دی، په منځونو کې خوند دی، روژه نیسي په هغې کې خوند دی، قرآن درسونه ته کښېني په هغې کې خوند دی، د ملګرو ملاقات له ورځي په هغې کې خوند دی، د خپلو خپلوانو سره صله رحمي کوي په هغې کې خوند دی. کله چې په انسان کې دا خصلت را پیدا شي، لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، درې صفتونه چې په کوم انسان کې را پیدا شي، دا انسان به د ایمان په خوند باندې پوه شي. یو دا دی ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې الله رب العالمین او د الله پیغمبر ورته د هر چا نه ګراني او د هر چا نه ورته محبوب وي، نو دغه انسان د ایمان او د عبادت په خوند باندې پوهیږي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وان يحب المرء لا يحبه الا لله، د یو چا سره مینه کول د الله لپاره، په دې سره د انسان په ایمان کې په عباداتو کې خوند را پیدا کیږي. بل دا چې د یو انسان د بدعاتو سره، ناروا سره، کفر سره بغض وي، نو په دې سره د انسان په عباداتو کې لذت او خوند را پیدا کیږي. همدا وجه و چې معاذ بن جبل رضی الله عنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې اې د الله پیغمبره، لکه څنګه چې ستا د ما سره مینه ده، زما هم د تا سره مینه ده او تا سره مې محبت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د مینې او د محبت یوه ډالۍ او یوه تحفه ورکوي، ورته وی ای معاذه، ایا زه تا ته داسې کلمات در ونه ښیمه چې هغه به ته د هر یو مانځه نه وروسته لولې؟ نو دا کلمات یې ورته وښودل: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا الله رب العالمین ته ما سره مرسته وکړي ستا په ذکر کولو کې، ستا په شکر ایستلو کې او په ښایسته عبادت کې ته د ما سره مرسته وکړي. ځکه انسان کمزوری دی، ضعیف دی، خپل قوت باندې په خپل زور باندې نه دوکه کېږي، بلکې همیش لپاره الله رب العالمین ته محتاج اوسېږه. الله نه د عبادتو توفیق غواړه. لا حول ولا قوة الا بالله. دې کلمې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د جنت خزانه ده. دې کلمې معنا هم دا ده چې د ګناه نه اورېدل او د نیکۍ طاقت ته الله رب العالمین په توفیق باندې ورکولی کېږي. نو د دې نه دا معلومه شه، دا ګوره د محبت نښه نه ده چې یو څوک چا لره مادي او دنیوي ډالۍ ورکوي. اصلي محبت هغه دا دی، تا چې د چا سره محبت او مینه هغې سره باید ستا د آخرت غم وي، ستا د اعمالو غم ورسره وي، ستا د عباداتو غم ورسره وي. دې ته ویل کېدلی شي حقیقي مینه. او دا هغه مینه ده چې انسان ته فایده رسوي، چې د یو چا سره د مینه یې، د چا سره د محبت یې د الله د رضا لپاره، د هغې د آخرت غم کوه، د هغې د اعمالو غم کوه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د معاذ بن جبل سره مینه وه، څومره ښایسته ډالۍ او ښایسته تحفه یې ورله ورکړه، دعا او کلمات یې ورته وښودل چې په هغې کې هم د دنیا او هم د آخرت ګټه ده. معاذ بن جبل رضی الله عنه په صحابو کې هغه صحابي دی چې په حلال او په حرام باندې ډېر پوهېدونکی انسان و. الله رب العالمین ورله پراخه علم ورکړی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به د دې په باره کې فرمایل وی معاذ رضی الله عنه دا یو امت دی، دا حنیف دی، مایله دی د شرک نه کفر ته، او شرک په دې کې نشته دی. او دا خبره به یې کوله. معاذ بن جبل رضی الله عنه ځکه امت دی چې دا معلم الخیر دی، خلکو ته خیر رسوي. که یو انسان یو کسي خوري کې نه هغې نه خلکو ته خیر خورېږي، د هغې په وجه باندې خلک هدایت ته راځي او خیر ته راځي. دا د داسې ګمان نه کوي چې زه خو ځان له یمه، بل څوک را سره نشته دی. نه، ته یو بسته امت یې. ابراهیم علیه السلام یو کس رب العالمین ورته امت وی، ځکه هغه
معلم و د خیر خلکو ته خیر خود. بل وی معاذ بن جبل رضی الله عنه کې د الله رب العالمین او د الله د پیغمبر اطاعت شته. نو ابراهیم علیه السلام ته چې رب العالمین امت ویلی دي او هغې ته حنیف ویلی. نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به فرمایل وی زمونږ په ملګري معاذ بن جبل رضی الله عنه کې هم دا خصلتونه او هم دا صفات شته دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې بعضې صحابه کرامو فتوی ورکولې. 6 کسانو، 3 مهاجرین او 3 انصار. په مهاجرینو کې عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين. فانصارو کې ابي بن كعب، معاذ بن جبل او زيد بن ثابت رضي الله عنه. معاذ بن جبل رضي الله عنه عمر رضي الله عنه ته ډېر ګرانو، ځکه الله پکې زیرکتیا یې ښې وه، کمالونه پکې وو. او دا خبره به یې کوله وی عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ. زنانه وی د دې نه عاجزې شوي دي چې د معاذ په شان باندې ځوان وزیږي، د معاذ په شان باندې ذکي او پوهه شخص وزیږي. ابو بکر الصدیق رضی الله عنه په زمانې کې معاذ بن جبل رضی الله عنه راغی. ابو بکر رضی الله عنه نه اجازه وغوښتله، وی زه شام ته ځمه د جهاد لپاره. عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله د دې نه خبر شه چې معاذ ابن جبل رضی الله عنه شام ته روان دی، نو وی فرمایل لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه وفيما كان يفتيهم به، ولقد كلمت أبا بكر أن يحبسه لحاجة الناس فأبى علي، وقال رجل أراد وجها يعني الشهادة فلا أحبسه. ودې معاذ بن جبل رضی الله عنه تک د مدینې ده. دا په مدینې کې ډېر کنډاونه او خنډونه را پیدا کړي. د مدینې په فقه او په فقاهت باندې به دا اثر وکړي. او وی ما د ابو بکر الصدیق رضی الله عنه سره خبره م شریکه کړه او ورته مې ویله چې ای ابو بکر رضی الله عنه، معاذ بن جبل الله رب العالمین په دین کې فقاهت او پوهه ورکړې ده، مه لیږه، پرېږده چې دا په مدینې کې فتوی ورکي، فقهي مسائل خلکو ته بیانوي، او دا مرکز دی، د دې نه به دلته دین خور شي. خو هغې انکار وکړو، ما ته ویلې وی معاذ بن جبل رضی الله عنه د شهادت اراده کړې ده، جهاد لځي. نو زه څنګه راولګېږم یو انسان چې هغه د الله په لارې کې شهادت غواړي، جهاد لځي، او زه هغه د جهاد نه بند کړم. نو معاذ بن جبل رضی الله عنه بیا شام ته لاړه. ابو سلمه الخولاني رحمه الله فرمای وی زه په حمص کې یو جومات ته ننوتلم، ډېر صحابه کرام پکې وو. وی په دیو کې یو ځوان مې ولیده چې رانجهدارې سترګې وې، سپین پړقېدونکي غاښونه یو، غله ناستو. خو کله به چې د نورو ملګرو په مابین کې په یو مسئلې کې اختلاف راغی، شک به یې پکې راغی، نو دې ځوان ته به متوجه شول او دې نه به یې پوښتنه کوله. نو ما ورته ویلې دې ملګرو ته چې من هذا، دا څوک دی؟ نو ما ته ویلې چې معاذ بن جبل، دا خو معاذ بن جبل رضی الله عنه دی. فوقعت محبته في قلبي، لمعاذ بن جبل رضی الله عنه مینه زما زړه ته ننوتله. د علماو سره مینه، د علماو سره محبت، په دې باندې د انسان ایمان تازه کیږي، د انسان دین په دې باندې روښانه کیږي، احکام انسان زده کولی شي. و دې وجې نه د نیکانو خلکو سره مینه او محبت په دې کې ډېر کمال دی. که چېرته یو انسان ګناهګاره مي، خو لیکن د نیکانو سره مینه او محبت کوي، الله رب العالمین نه دا تمه شته دی، د الله نه دا امید شته دی چې دا انسان به د سره د کمزورو اعمالو نه الله رب العالمین د دې نیکانو په جماعت کې راپاسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو باندې چې راغی، ورته قیامت کله دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ما اعددت لها، قیامت له دې څه تیار کړي چې د قیامت پوښتنه کې؟ هغه ورته وویل نور څه خو نشته دی، الله سره مې مینه ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې مینه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې المرء مع من احب، چې د چا سره دې مینئ الله رب العالمین به تا د همغه خلکو په جماعت کې او د هغې په ټولګي کې راپاسئ. نو محترم و معززو مسلمانانو ورونو او اوریدونکو، علما د بدعت
مخنیوي په باره کې دا خبره ذکر کوي و یو انسان چې د بدعاتو او د خرافاتو نه ساتلی کېږي د هغې لپاره یوه وسیله دا ده چې د علماو سره رابطه ساته د علماو سره تعلق ساته که نور څه نه یو نیک او صالح عالم چې هغه یو څو ملګري بیا ستا د وفات نه وروسته راجمع کړي او په تا باندې جنازه وکړي الله رب العالمین به د دې موحد او نیک عالم دا سپارش او دا دعا قبوله کړي هغې په وجه باندې به د الله رب العالمین وبخي که نور څه نه یوه دعا خو به درته وکړي او که نور څه نه ستا د وفات نه وروسته چې ستا لپاره د خیر یوه تزکیه وشي چې دا انسان نیک انسان و الله رب العالمین به د دې په وجه باندې وبخي ډېر خیرونه او ډېر کمالونه الله رب العالمین د علماو په مجلسونو کې او د هغوی سره مینې او محبت کې اچولی دی که یو انسان رالګېږي هغه د حق دعوت مخه نیسي د علماو خلاف کوي مینه خو را پرېږده کوشش کوي چې د عالم درس په جماعت کې په مدرسې کې بند کړي دغه انسان به انشاء الله العزیز الله رب العالمین هلاک کوي د حق مقابله چې چا کړې ده هغې ښه ورځ نه ده لیدلې نه به انشاء الله العزیز په دنیا کې وویني او نه به یې په آخرت کې وویني نو په ضد دې چې ته رالګېږې د حق مقابله کې د عالم سره مینه وکړه د هغې سره محبت وکړه هغې سره په مجالسو کې شامل شه تر څو ستا ایمان زیات شي او ستا دین پوخ شي او الله رب العالمین د خاتمه ښایسته کړي عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې شام ته تللی جابیې کې عمر بن الخطاب رضی الله عنه ملګرو ته خطبه ورکړه په خطبې کې وفرمایل چې من اراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل یا ملګرو څوک چې غواړي چې زه په دین کې فقاهت او پوهه حاصله کړمه هغه د معاذ بن جبل رضی الله عنه خواله راشي عمر بن الخطاب رضی الله عنه بعد معاذ بن جبل رضی الله عنه نه مشورې اخیستلې ځکه دې له الله رب العالمین په دین کې پوهه ورکړې وه او کله چې د انسان مشاورین هغه نیکان خلک وي هغه د دین نه خبر وي نو بیا د اصل سړی هم په سمه رواني او که چېرته مشاورین دي بدکاره بدفعله بیکاره چرسیان او پوډریان او د الله د دین نه ناخبره او د حق دشمنانی نو بیا به ګوره ته هم د حق په دشمنۍ کې واقع کېږي نو د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دې کار او په دې فعل کې دا یوه خبره او دا یوه طریقه مونږ او تاسو ته بیانه شوې ده دا یو سیاست بیان کړی دی حکومتداري بیانه کړې ده چې د علماو نه او د ښو خلکو نه په خپلې حکومتدارۍ کې مشورې اخله تر څو ته په سمې لارې باندې روانې د هغې نه پوښتنه کوه د څیزونو مبارک د معاذ بن جبل رضی الله عنه زهد معاذ بن جبل رضی الله عنه په باره کې عبدالرحمن بن كعب فرمای وكان معاذ شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه لا يسأل شيئا إلا أعطاه معاذ بن جبل رضی الله عنه ښایسته ځوان نرم انسان په معاملاتو کې او په خپلو ځوانانو کې بهتر او غوره شخص چا به چې تېنه څه وغوښتل نو معاذ بن جبل رضی الله عنه به هغه نه منع کول او سائل ته به یې د هغې غوښتنه او د هغې تقاضا هغه ورکوله معاذ رضی الله عنه په یو قوم باندې تېرېده نو یو کس ورته راپاڅېد ورته وایي اوصني ما ته وصیت وکړه معاذ بن جبل رضی الله عنه ورته وایي په دې خبرې باندې پوهه شه چې د دنیا نه خو ته نشي خلاصېدلی او د دې تر څنګ ګوره دا خبره م واوره ستا د اخرت برخې ته چې څومره احتیاج او څومره فقر او څومره ضرورت دی دومره احتیاج او ضرورت ستا دنیا ته نشته دی فابدأ بنصيبك من الآخرة فإنه سيمر بك على نصيبك من الدنيا اول شروع چې کې د اخرت د برخې کوشش کوه چې اخرت کې ځان لپاره ښایسته زندګي برابره کړي ځکه دا د اخرت د زندګۍ کوشش دا به ستا د دنیا زندګي برابره کړي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث مصداق دی چې ټول غمونه هغه اخرت ته متوجه که الله رب العالمین به ستا د دنیا غمونه د خلاص کړي او که چېرته ستا ټول غم او ټول زړه د دنیا ته راجمع کړی نو ګوره ستا دا غمونه به خلاص نشي او آخرت به هم درنه پاتې شي معاذ بن جبل رضی الله عنه په باره کې راځي وایي کوم وخت نه چې ما اسلام راوړی د هغې نه وروسته ما ښي طرف باندې لارې نه دي توکلي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دې نه منع راغلی ده بعضې حدیث خو مقید دي چې په مانځه کې به انسان مخې طرف ته ښي طرف ته لاړې نه توکي او بعضې حدیث مطلق دي چې چپ او ښي طرف ته لاړې مه توکه معاذ بن جبل رضی الله عنه به فرمایل ما چې کله نه اسلام راوړی د هغې نه وروسته ما ښي طرف ته لاړې نه دي توکلي عمر رضی الله عنه یو ورځ
سلور دینار ولېږل ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه ته. د عمر رضی الله عنه یو غلام دا دینار راوړل، هغه ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه ته ورکړل. نو هغې خپله یې وینځه راوغوښتله او دا پیسې ورله ورکړې چې دا فلانکي کور ته ورسوه، دا فلانکي کور ته، دا فلانکي کور ته، دا فلانکي کور ته. دا 400 دیناره یې په دې یو مجلس کې په ملګرو باندې او په ګاونډیانو باندې تقسیم کړل. کله چې دا غلام راغی عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته دا خبره وکړه، نو هغې د دې نه وروسته 400 نور دینار معاذ بن جبل رضی الله عنه ته راولېږل. معاذ بن جبل رضی الله عنه خادم راوغوښته او ورته ویې دا دومره پلانکي کور ته ورسوه، دا دومره پلانکي کور ته، دا دومره پلانکي کور ته. د معاذ بن جبل رضی الله عنه ښځه په دې وخت کې غایبه وه. هغه چې کله خبره شوه چې زما خاوند خو سخا او نفقه شروع کړې ده، هغې اواز وکړ، ورته وی والله نحن المساکین فاعطنا. ای معاذ مونږ فقیران یو مسکینان یو، په کور کې م څه نشته دی، مال هم راکه. 2 دیناره پاتې وو. معاذ رضی الله عنه هغه راواخیستل خپلې ښځې له یې ورکړل. عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله خبر شو د دې دواړو واقعونه، نو یې فرمایل انهم اخوة بعضهم من بعض، دا ورونه دي، یو بل ته اعمال او یو بل ته کردار دا ورته دی. دا د معاذ بن جبل رضی الله عنه زهد او د الله رب العالمین په لارې کې د هغې انفاق فی سبیل الله. معاذ بن جبل رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته لېږلی و د دعوت لپاره. دیو ابو موسی الاشعري رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت بعضې اسالیب او بعضې طریقې بیان کړې. ورته وی یسره ولا تعسره، بشره ولا تنفره. خلکو سره اسانتیا کوئ، سختي مه کوئ، زیرې ورکوئ. خلکو د دین نه نفرت مه زیاتوئ، د یو بل خبره منئ. معاذ بن جبل رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې سور ورته وویل معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. تا ته د رب العالمین حق په بندګانو، د بندګانو حق په الله رب العالمین باندې معلوم دی او کنه. معاذ بن جبل رضی الله عنه ورته وویل الله ورسوله اعلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای وی حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. د رب العالمین حق په بندګانو دا ده چې بندګان یوازې او یوازې د الله عبادت وکړي او هر ډول شرک نه ځان وساتي. او د بندګانو حق په الله رب العالمین باندې هغه دا ده الله يعذب من لا يشرك به شيئا. چا چې د الله سره شرک نه کړي هغې له الله رب العالمین عذاب ورنکړي. د اهل السنه والجماعه عقیده دا ده چې د انسانانو او د مسلمانانو حق، د بندګانو حق په الله رب العالمین باندې دا تفضلي حق دی چې الله رب العالمین په ځان باندې منلی دی. معاذ بن جبل رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعوت کې کله چې یمن ته لیږي دا یې ورته ښودلي چې تقدیم الاهم فالاهم، اول د خلکو په عقیدې باندې کوشش کوه، بیا وروسته اعمالو ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وی اول به د خلکو ته د توحید دعوت ورکې، بیا مانځه، بیا د زکات، بیا د روجي. او دا یې ورته ویلي چې واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. د مظلوم د خیرونه ځان ساته، ځکه د دې خیرې الله رب العالمین قبلی. او دا یې ورته ویلي چې ګوره په زکات کې به د خلکو ښه او غوره مالونه نه اخلي، بلکې درمیانه مال په زکات کې اخله. رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل یمن ته رخصتی. معاذ بن جبل رضی الله عنه په سورلۍ روان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیادل روان دی. معاذ بن جبل رضی الله عنه ته په لارې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیتونه کوي، منهج او طریقه ورته ښیي چې په داسې طریقې باندې د خلکو سره چلن کوه، په دې طریقې باندې دعوت کوه، په دې طریقې سره خپله زندگی تیروئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ته ویل یا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا. معاذ زه خو تا یمن ته لیږمه، شاید چې دې کال نه وروسته زما او ستا ملاقات ونشي. ولعلك ان تمر بمسجدي وقبري. شاید معاذ کله به ته راځې ته به زما په جومات باندې تیریږي او زما په قبر باندې به تیریږي، خو لیکن زه به نه یم. معاذ بن جبل رضی الله عنه سخت وجړلې، سخت خفه شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فراق باندې.
او یقینا چې دا د خفګان خبره ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره څومره ښایسته زندگی تیره کړې ده د الله پیغمبر دی څومره ښایسته تربیت او روزنه یې د ملګرو له ورکړې وه دې وجې نه معاذ بن جبل رضی الله عنه سخت وژړلې او روانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې کتلې اخري صحنو او په اخري حالاتو کې معاذ بن جبل رضی الله عنه په شام کې اوسېږي د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په وخت کې په شام کې طاعون مرض راغی عمرو بن العاص رضی الله عنه ملګرو ته خطبه ورکړه ورته ویې انه رجز دا یو پلیته او ناکاره عذاب دی وتښتئ د دې نه بانډو ته لاړ شئ ځنګلو ته راشئ غرونو ته لاړ شئ شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه چې کله دې نه خبر شو نو عمرو بن العاص رضی الله عنه ته وی نه دا طاعون دا د الله رب العالمین رحمت دی او په دې کې به زمونږ د دې قوم نیکان او صالحین خلک هغه شهیدان کیږي حدیث مسلم کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی طاعون یو عذاب چې الله رب العالمین په پخواني امتونو باندې رالیږلی وهي شهادة لكل مسلم او دا زما د امت د هر یو مسلمان لپاره شهادت ده معاذ بن جبل رضی الله عنه چې کله دا خبره واورېدله چې دا شهادت ده نو دعا یې وکړه چې اللهم اجعل نصیب آل معاذ الاوفر رب العالمین د معاذ بن جبل رضی الله عنه د کورنۍ پوره برخه او حصه ته په طاعون کې وګرځې نو د معاذ بن جبل رضی الله عنه دو لورګانې په طاعون کې وفات شوې د دې زوی عبدالرحمن هم د طاعون په مرض باندې مبتلا شو معاذ بن جبل رضی الله عنه هم ګوته هغه په طاعون باندې مبتلا شو او همدقسې دا طاعون معاذ بن جبل رضی الله عنه په زندګۍ کې و معاذ بن جبل رضی الله عنه به دا ګوته راواخیستله او ښکله به یې کړه او دا به ویل چې هو خیر لی من حمر النعم دا زما لپاره د سرو اوښانو نه غوره ده او بهتره ده چې ما ته الله رب العالمین په دې کې شهادت راکړي معاذ بن جبل رضی الله عنه یو سړی ولیده چې هغې ژړلې د معاذ بن جبل رضی الله عنه د مرض د وجې نه معاذ رضی الله عنه ورته وی ولې ژاړې هغه ورته وی ابکي على العلم الذي اصبته منك په هغه علم باندې ژاړم چې ما د تا نه زده کړی دی ته رانه ځي الله رب العالمین تعالی ډېر علمونه درکړي معاذ بن جبل رضی الله عنه ورته وی مه ژاړه کله چې زه وفات شمه نو د دې نورو څلورو کسانو نه علم طلب که د علم طلب پرې نږدې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سلمان الفارسي رضی الله عنه ابو الدرداء رضی الله عنه او عبدالله بن سلام رضی الله عنه یې ورته وښوده چې زما د وفات نه وروسته د دې خلکو نه علم طلب که او په دې باندې همت مه بایله چې زما استاد وفات شو هغې له الله رب العالمین شهادت ورکه نو یاره نور په علم کې مزه نشته دی او زه علمونه نه کومه نه خپل همت لوړ ساته کوشش کوه عبدالله بن عباس رضی الله عنه دا علمونه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته حاصل کړي دي یو حدیث پسې به یې په میاشتو مزلونه کول د دې لپاره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان زده کړي معاذ بن جبل رضی الله عنه په شام کې په طاعون باندې وفات او شهید شو دا او د معاذ بن جبل رضی الله عنه مختصر سیرت چې الله رب العالمین والله په علم کې ډېر کمالونه او ډېر خیرونه ورکړي ډېر زاهد او د الله په لارې کې انفاق کوونکی صحابي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورسره مینه وه الله ورسره مینه وه د مسلمانانو ورسره مینه وه زمونږ او ستاسو هم ورسره مینه که څوک ورسره مینه نه کوي هغه به یا رافضي وي او یا به شیعه وي او د الله د رب العالمین لیدون دشمن وي ځکه معاذ د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب دی د قرآن کریم قاري و الله رب العالمین ولړه دا کمال ورکړو معاذ بن جبل رضی الله عنه مرګ په شهادت راغی الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو مرګونه هم په شهادت باندې راولي بیا چې یو بلې خپرونې کې ستاسو درانه چوپر ته حاضرېږم تر هغې پورې په لوی الله سپارم هر چیرته چې یاستئ کامیاب او بریالي اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته لارښوونکي لکه ستوري د اسمان کلي ته راسي
قافلې د محبت یې په ارمان کلی ترسي په ارمان کلی ترسي دا پستور سپینې لارې د جلال کلی ترسي قافلې د محبت یې په ارمان کلی ترسي په ارمان کلی ترسي ځلېدلې ستوري